د کندوز ولایت په دریم امنیتي حوزې کې د قبا په نوم د تازه جوړ شوي جومات د پرانیستي مراسم دي. دغه جومات د کندوز ولایت مقام او د امنیه قومندانۍ په مالي ملاتړ د 3 میاشتو په موده کې جوړ شو چې په یو وخت د 80 تنو لمونځ کوونکو ځایولو وړتیا لري. دغه د قبا په نوم مسجد چې د ولایت او د قومندانۍ په همکارۍ باندې جوړ شو چې 3 میاشتې دربار یې ونیو او 4 لک افغانۍ مصرف پر راغی او په یو وخت کې د 80 کسو لمونځ کوونکو ظرفیت لري. الله تعالی خپل انبیاو ته حکم کوي چې تاسو جوماتونه جوړ کړئ. آدم علیه السلام جومات جوړ کړی، دغه ابراهیم علیه السلام جومات جوړ کړی، یعقوب علیه السلام جومات جوړ کړی دی، سلیمان علیه السلام جومات جوړ کړی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې اخرنی پیغمبر دی جومات یې جوړ کړی. له دې سره د دریم امنیتي حوزې سرتیري د مسؤلینو د دې نیک او بېساري اقدام قدرداني کوي او د ښار په نورو مهمو ځایونو کې هم د داسې جوماتونو پر جوړولو ټینګار کوي. په دې حوزه کې مسجد جوړ کړو، دا ډېر یو د فخر افتخار ځای ده او له نورو مسؤلینو مو هم دا هیله ده چې په نورو حوزو کې هم مساجد جوړ کړي، ځکه مساجد ډېر بهترین ځایونه دي. په نظر الله تعالی موږ ته د مانځه ډېره اسانتیا برابره شوه. په دې اقدام کې خو 100% خوشحاله یو، ځکه ټول ملګري هم خوشحال دي په دې باره کې، په دې خاطر باندې چې دلته اسانتیا دا ده چې جومات جوړ شو او دا مو دفتر ځای دی، دا مو امیرت دی او دا نږدې راته جومات دی. د یادونې ده چې د اسلامي امارت مشرتابه له فرمان وروسته د کندوز په مرکز ولسوالیو لویو لارو او مهمو ځایونو کې ګڼ شمېر ورته جوماتونه او دیني مرکزونه جوړ شوي دي. خدای پاک ودغه انسان ته په جنت کې یوه کوټه جوړوي.